پنجشیر او باغلان کې د طالبانو او مخالفو ډلو نښتې د وسلوالو او ولسي خلکو د وژل کېدو ادعاوې کېږي. د افغانستان په پنجشیر او باغلان ولایتونو کې د طالبانو او د دې ډلې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې دوام لري او دواړه خواوې یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. طالب مخالفې ډلې وایي له څو ورځو راهیسې د یادو ولایتونو بېلابېلو سیمو کې طالبانو سره نښتې روانې دي، خو طالبان لا هم هلته د جګړو راپورټونه ردوي او وایي سیمه کې یوازې د چڼیز عملیات دوام لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC ته وویل د عملیات وروسته له هغه پیل شوي چې له اختر مخکې د پنجشیر دره ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه رینجر موټر برید وشو او وسلوالو ته یې مرګ ژوبله واوښته. خو د دوشنبې پر ورځ د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویان BBC پښتو پاڼې سره خبرو کې تایید کړه چې د پنجشیر جګړه کې لږ تر لږه 6 طالبان وژل شوي دي. په ورته مهال د افغانستان په سویل کې ځینو طالب سرچینو هم BBC سره خبرو کې منلې ده چې د پنجشیر او اندراب له جګړو لږ تر لږه د 1500 طالب به مړي هلمند او کندهار ته لیږدول شوي. دغه سرچینې وایي په وژل شویو کسانو کې د طالبانو یو قماندان هم شامل دی. پر خواله رسنیو هم داسې ویډیو کلیپونه خپاره شوي پکې ظاهرا د طالب وسلوالو مړي ښکاري چې په چورلګو کې لیږدول کېږي، خو معلومه نه ده چې دا کلیپونه د تازه نښتو پر مهال اخیستل شوي او که پخواني دي. د ولسي کسانو د شکنجې او وژنې دعوې. بل لوري ته د ملي مقاومت جبهې په نام د طالبانو مخالفه ډله او همداراز د ازادۍ جبهې په نوم یوه بله ډله ادعا کوي چې طالبانو د تیرو څو ورځو جګړو په ترڅ کې یو شمېر ولسي کسان هم وژلي دي. دوی وایي طالبانو د پنجشیر عبدالله خیل درې په ځینو کلیو کې د ماشومانو په ګډون ولسي خلک په نښه کړي. په خپلواکه توګه د دې ادعاو تاییدول ګران دي، خو د پنجشیر لپاره د طالبانو د والي ویان د ابوبکر صدیق BBC سره خبرو کې د ادعا رد کړي. نوموړی وایي پر خواله رسنیو چې د ولسي کسانو د وهلو ټکولو کوم ویډیو کلیپونه خپاره شوي هغه پخواني دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد BBC سره خبرو کې د ولسي کسانو د وژنې یا شکنجې ادعا رد کړي. نوموړی وایي سیمه کې چڼیز عملیات روان دي او ښایي له یو شمېر خلکو نه پلټنې شوې وي، خو ولسي خلک نه دي ځورول شوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.